په مرګونو لارو له هیواده د کار په لټه د ځوانانو د وتلو د مخنیوي، ځوانانو ته د کاري زمینې برابرولو او کلیوالو شخړو او تاوتریخوالي د کمولو په پار د هڅو په لړ کې ننګرهار کې په ګډه د پیاوړي کولو تر نامه لاندې پروژه پیل شوه. د پلي کوونکي مرستندویه ادارې مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته 6 میلیونه ځوانان له هیواده وتلي او دا لړۍ لا هم دوام لري. دوی وایي د یو بهرنۍ مرستندویه ادارې په مالي مرسته د همدغې لړۍ د مخنیوي په پار د حکومت سره په ګډه کار کوي. د پاسه 6 میلیونه خواوشا ځوانان وتلي دي او نور هم په تک کې دي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر ستونزې او مشکلات موجود دي. خلکو ته د کار زمینه نه ده مساعده او د دغې پروژې یوازینی هدف هم دا دی چې هغه ځوانان چې غیر قانوني لارو څخه ځي دغې ته د کار یو زمینه برابره کړي تر څو پورې د دې غیر قانوني مهاجرت مخنیوی وشي. د قبایلو چارو وزارت مسؤلین وایي په 6 میاشتو کې په دغه پروژه د دوی په همکارۍ جلال آباد ښار او 22 ولسوالیو کې پلي شي. دوی همداراز له ځوانانو غواړي د بهرنیو تبلیغاتو ته غوږ نه ږدي. حکومت هڅه کوي چې دوی ته په کور دننه بېلابېل کاري فرصتونه برابر کړي. افغانان د نور پوه شي چې په دغه ضرب د 3 کلو کې افغانانو دپاره څومره عامه خدمات شوي دي، څومره انکشافي پروژې دي. دا یوه پروژه د موږ په دا 15 کلو کې دومره کار نه ده چې یوه پروژه یې موږ عملي کېږي. نو افغانان او ځوانان د ډاډه اوسېږي انشاءالله العزیز په خدای باندې باور لرو چې دوی د هر افغان دپاره په جای د دې چې موږ له خارج نور واردات موږ به د صادراتو مرګ باندې بدلېږو. په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې حکومتي مسؤلینو بیا په غیر قانوني ډول د مهاجرت د مخنیوي په برخه کې له قومي مشرانو او دیني عالمانو د مرستې غوښتنه وکړه. دلته همداراز یو ځل بیا له هیواده په وتلو کدرونو غږ وشو چې هیواد ته راشي او خپله انرژي د هیواد په بیا رغونه کې مصرف کړي. د قومي علماو متنفذینو او د مشرانو د سپین ږیرو زما هیله ده او دغه ځوانانو نه چې راځي دا خپل ځوانان دې ته متوجه چې راځي دا خپل هېواد کې پاتې شئ. دا به ډېر موږ لپاره د حسرت او د افسوس خبره وي چې هغه امریکا ناټو چې هغوی هغه خزینه دلته چې د مصالح راغلي وو او خپل هغه باطل عقیدې دین ته دومره قرباني ورکوله. ځوانان دغه ډول پروژې خورا اغېزمنې ګڼي او زیاتوي. په دې سره به د ډېرو هغو ځوانانو مخه ونیول شي کوم چې د کار په لټه له هېواده وځي. هغه ځوانان چې په قاچاقي لارو باندې ځي او د خپل وطن څخه او همداراز د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي، نو ښه خبره هم دا ده چې د ځوانانو دپاره کاري فرصتونه برابر شي، ذهن سازي وشي. دغه هېوادونه په دې نه ارزي چې یو ځوان د خپل هېواد پرېږدي او دغومره ستونزې د دوی وګالي. نو زما غوښتنه له ځوانانو همدا ده چې دوی د په خپل هېواد کې ځان ته د کار زمینه سازي وکړي. که څه هم دلته مسؤلین له هېواده په مرګونو لارو د تلونکو ځوانانو د شمېر په اړه څه نه وایي، خو تل یې ټینګار دا دی چې د ځوانانو لپاره د کاري زمینو د برابرولو برخې ته یې پام ډیر کړی او په بېلابېلو پروژو او دولتي ادارو کې ورته د کار زمینه برابره کړې ده. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.